محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د هغې د ترجمې څخه مخکې زه بطور تمهید او مقدمه تاسو ته یو خبره پیښوم چې الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. د انسان زندگی په دنیا کې ډیره ضعیفه او ډیره ناتوانه او ډیره کمزورې زندگی ده. د انسان د زندگی ابتدا دا د یو اوبو د څاڅکي په مثل ده او د انسان د زندگی انتها د یو هوا د پورته کېدو په شکل باندې. یعنی چې کله د انسان ته ابتداءً الله تعالی زندگی ورکوي نو د انسان د زندگی ظاهری ذریعه دا د فلار نطفه چې د هغې مثال د اوبو یو څاڅکی دی، او چې کله الله تعالی انسان د دې دنیا څخه رخصتوي او د انسان رخصت د دنیا څخه کیږي نو بیا د انسان د روح پورته کېدل د هوا په شکل باندې لکه د هوا یو دمه چې پورته سي نو بیا د انسان روح هم داسې الوزي. نو چونکې د اوبو څاڅکی هم ډېر ضعیفه دی او د هوا پورته کېدل هم ډېر ضعیفه دي، نو ځکه د انسان د زندګۍ ابتدا او انتها ډېره ضعیفه او ډېره ناتوانه او ډېره کمزورې ده. بعض علماو دا لیکلي دي چې د انسان د زندګۍ مثال د انسان د زندګۍ ضعف او کمزوري هغه داسې ده لکه د اوبو پر سر باندې چې یو کوبۍ ولاړه وي، هغې د هوا څخه ډکوي، د هر څه څه چې ډکوي لکه په هغې کوبۍ باندې یوه ذره بروسه نسته چې پر کوم زمانه او په کوم ساعت باندې دا ختمه سوه دا ختمه سوه چې دا وچاودله او دا پټاو سوله او دا د مځکې د اوبو پر سر باندې سره هواره سوه. دغه رقم د انسان د زندګۍ هم یو ګړی باور نسته، د انسان د زندګۍ باندې یوه ذره اعتماد نسته او د انسان د زندګۍ بروسه ډیره کمه ده چې په کم غړي باندې ختمه سوه په هغه غړي باندې ختمه سوه. نو د انسان زندگی په دنیا کې دا ډیره ضعیفه او ناتوانه زندگی ده. الله تعالی دې زندگی کې انسان باندې کله کله امتحانات راولي، چونکې امتحاني زندگی ده الله تعالی ورکړې د امتحاناتو دپاره ده. نو کله امتحانات راځي، کله پریشانی راځي، کله ناجوړی راځي، کله نور تکلیفونه راځي. کله د انسان په زندگی کې د رزق کمی د مسکنت سره انسان مخامخي، کله د انسان په زندگی کې د صحت کمی د بیماری او ناجوړی سره انسان مخامخي، او کله د انسان په زندگی کې کورنی اختلافات انسانان په خپل مابین کې په ژبه نه سره پوهیږي، او کله انسان ته بهرني مشکلات متوجي. هغه امتحانات او تکلیفونه هغه پریشانی او مشکلات چې پر انسان باندې راځي، کله شخصا مشکلاتی پر یو سړی او پر یو خاندان باندې مشکل راځي، او کله عام او ملی مشکلاتی کله پر وطن باندې راځي، کله پر علاقه باندې راځي، او ټوله د انسانیت کله د انسانیت پر یو ډیره لوی حصه باندې راځي. نو مشکلات په دنیا کې راتلل دا د انسانیت د زندګۍ لازمي حصه ده. که یو سړی دا کوشش وکړي چې زما ټوله زندگی بغیر د مشکلاتو څخه تېره سي او زه په خپله زندگی کې څه مشکل او پریشانی نه ووینم، نو دا سړی د دنیا د حقیقت څخه ناخبره انسان بلل کیږي. د دنیا حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی، د دنیا وجود داسې نه دی، او د دنیا سره د الله تعالی معامله داسې نه ده چې یو سړي ته په دنیا کې زندگی ورکړي پر هغې باندې مشکلات او پریشانی نه راځي. نو دنیا کې مشکلات او پریشانی دا د انسانیت د زندگی یو لازمی جز دی. لیکن پریشانی چې کله پر یو انسان راځي، پریشانی چې کله پر یو قوم راځي، پریشانی چې کله پر یو قبیله او د انسانیت پر یو حصه باندې راځي، نو هغه پریشانی دوه قسمه الله تعالی پر انسانانو باندې ږدي. کله کله خو وجه دای چې د انسانانو اعمال د الله تعالی د رضا خلاف سي، د انسانانو زندگی کې فساد رالی، د انسانانو زندگی کې خرابی راله، نو الله تعالی د دې پریشانی په خاطر باندې دا انسان د خپل عبادت طرف ته متوجه کوي او د دې ګناه او نافرمانی سه انسان راګرځي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې دا فیصله ده وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ځکه الله تعالی وایي د اصل د ګناه سزا خو به زه دې بنده ته په آخرت کې ورکوم، لیکن کله کله پر دې بنده باندې په دنیا کې یو څه سزا کښېږدم.
د سزا او د عذاب سکه ور باندې کوم د څه دپاره مقصد مې څه دی لعلهم یرجعون الله وایي زما امید دا دی چې بنده به ما ته برته متوجه سي نو چې کله د انسانیت زندگی په ګناه کې راسي او انسانیت د الله تعالی په نافرمانی کې ولاړ سي او د انسانانو توجه د الله تعالی د ذات څخه بل طرف ته واوړي نو الله تعالی د قهر په خاطر د عذاب په خاطر پر دې انسانیت باندې مشکلات ژدي پریشانی ژدي او د الله تعالی په دې مشکلاتو او پریشانی کې مقصد دی چې دا انسانان د بدعملۍ او د ګناه سره وګرځي دا یو قسم پریشانی ده چې دا پریشانی د الله تعالی قهر بلل کیږي او دا پریشانی د الله تعالی عذاب بلل کیږي او اصل عذاب الله تعالی پر دې فساد باندې پر دې نافرمانی باندې انسان ته په آخرت کې ورکوي لیکن دنیا کې الله تعالی د عذاب څخه سکه په یو قوم باندې کوي او دویم قسم پریشانی دا ده چې پر انسان باندې راسي دا در حقیقت د الله تعالی رحمت دی الله تعالی د رحمت په خاطر باندې پر یو انسان باندې مشکلات تجدید د څه دپاره چې الله تعالی د هغې بنده درجات بلندوي الله تعالی په دې پریشانی باندې هغې ته اجر او ثواب ورکوي الله تعالی د پریشانی په خاطر د انسان ته خپل قرب او وصال او نزدېکت ورکوي نو پریشانی چې پر قوم او قبیل باندې راځي د هغې بنیاد دای چې هغې دوه قسمه بلل کیږي کله کله د الله تعالی قهر او عذاب دی چې پر قوم باندې الله کښېږدي ځکه الله تعالی د دې قوم څخه ناراضه وي او کله د الله تعالی رحم یې د الله تعالی د محبت نتیجه یي د الله تعالی د مینې او د دې قوم سره د شفقت علامه یي چې د دې په ذریعه الله تعالی د دې قوم درجې بلندوي او د دې په ذریعه الله تعالی د دې قوم عملنامو کې اجر او ثواب ورکوي اوس موږ به د دې فرق څنګه کوو چې کله زموږ پر علاقه باندې پریشانی راله او پر یو قوم او قبیل باندې الله تعالی تکلیف کښې شوی یا د کاختې شکل دی یا د بیماری شکل دی یا د وبا شکل دی یا د نورو مشکلاتو اشکال دي نو د دې معلومات به موږ ته څنګه کیږي چې دا اوس د الله تعالی عذاب دی پر دې قوم باندې الله تعالی راوستلی دی که د الله تعالی رحم دی چې الله تعالی د دې قوم سره همدردي لري د دې پریشانیو علامې جلا جلا دي چې کومه پریشانی د الله تعالی قهر د هغې علامه جلا ده چې کومه پریشانی د الله تعالی رحم دی د هغې پریشانی علامه جلا ده که چیرې د پریشانی په وخت کې د مصیبت او د مشکلاتو په وخت کې د انسانانو توجه د الله تعالی طرف ته نه جوړیږي د انسانانو رجوع د الله تعالی طرف ته نه کیږي د الله تعالی و طرف ته انسانان نه متوجه کیږي نه عاجزي کوي نه الله تعالی ته توجه کوي نه د الله تعالی څخه حل غواړي نه د الله تعالی طرف ته بالکل فکر او سوچ راګرځي د پریشانی دپاره چې کومې ظاهري لارې دي هغه ټولې لټوي در ډاکټره پورې دی زغلي در احتیاطي تدبیره پورې دی زغلي او چې د کم چا څخه د دې پریشانی د حل لار وویني هغه لارې ټولې په مخه اخلي لیکن نه لمانځه ته توجه سته نه دعا ته توجه سته نه عاجزۍ ته توجه سته نه د الله تعالی رابطې او تعلق ته توجه سته نو د پریشانی د حل دپاره ظاهري اسباب ټوله لټول لیکن روحاني اسبابو کې د انسان څه کمی کیږي هغې طرف ته د انسان توجه ډیره کمه وي نو په دې باندې پوه چې دا پریشانی د الله تعالی قهر دی چې پر دې باندې ایښودل سوی دی دا پریشانی د الله تعالی عذاب دی او د دې پریشانی په خاطر باندې الله تعالی دا بنده ته په دنیا کې هم سزا ورکوي او د دې اعمالو بدو اعمالو سزا به الله تعالی اصل په آخرت کې دې بنده ته ورکوي او که چیرې پریشانی راله پر یو قوم باندې پر یو علاقه باندې غم او بیماری راله وبا راله د هغې علاقې خلک د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه د الله تعالی سره رابطه جوړه سوه د الله تعالی ته عاجزي شروع سوه د الله تعالی سره په دعا باندې د دې پریشانۍ حل غوښتل جوړ روان سو چې یا الله موږ کمزوري قوم یو یا الله د نفس و شیطان په خاطر به زموږ څه ګناه سوي او یا الله دا بدعملي او دا پریشانی زموږ د بدعملۍ نتیجه ده چې موږ یې په سترګو وینو او یا الله زموږ د دې بدعملۍ څه توبه ده موږ پر خپل عمل باندې پښیمانه یو او زموږ ستا سره وعده ده چې بیا به دې بدعملي کې موږ نه راسو زمنم د پریشانۍ د حل دپاره چې کوم ظاهري اسباب دي هغه هم لټوي د ډاکټر طرف ته هم ورځغلي احتیاطي تدابیرو ته هم ورځغلي او چې په کومه لار کې د پریشانۍ حل په دماغ کې راسي هغه ټولې لارې لټوي لیکن ذهن پر دې باندې جوړ دی عقیده پر دې باندې جوړه ده چې راوستلې بیماری د الله د طرفه ده او رفع او پورته کېدل هم د الله تعالی په قدرت کې دي نو الله تعالی ته په دعا باندې غوښتنه د دې بیماری حل کوي
او د الله تعالی څخه دا غوښتنه کوي، یا الله یا به دا تدبیر راته کارګر کې، یا الله یا دا تدبیر راته کارګر کې، یا الله یا په دې دوا باندې زما صحت وکړي، یا الله یا په دې لار باندې ما محفوظ کې. نو هغه لارې هم صرف په دې نیت باندې لټوي چې الله تعالی به په دې کې ماته خلاصون راواچوي. نو چې کله د پریشانۍ په وخت کې د انسان توجه، د انسان رجوع، د انسان رابطه او تعلق د خپل رب سره جوړ سي، نو په دې باندې پوه سه چې الله تعالی دغه پریشانی د رحم په خاطر پر دې بنده راوستلې ده. الله تعالی دا غواړي چې دا بنده ماته نور متوجه سي، الله تعالی دا غواړي چې دا بنده ماته نور عاجزي وکړي، الله تعالی د دې بنده وښکې لیدل غواړي چې د دې بنده ماته وښکې توسي، او زه د خپل بنده په ژړا کې ووینم، او زه د خپل بنده په عاجزي کې ووینم. او په انسانیت کې الله تعالی ته د ټولو څخه محبوب عمل عاجزي ده، چې بس بنده و خپل رب ته عاجزي روانه کړي. نو بیا په دعا باندې هم الله تعالی د درجې ور بلندوي، په ژړا باندې هم الله تعالی د درجې ور بلندوي، په عاجزي باندې هم الله تعالی د درجې ور بلندوي، په لمانځو، په رابطه او په تعلق باندې هم الله تعالی د ثواب ور زیاتوي، د درجې ور بلندوي. نو که چیرې د پریشانۍ په وخت کې د انسان توجه د الله تعالی طرف ته سوله، نو بیا په دې باندې پوه سه چې دې انسان باندې د الله تعالی رحم دی، او د دې بنده الله تعالی درجات بلندوي، او دې بنده ته الله تعالی د اجر او د ثواب لویه ذخیره ور نصیب کوي. نن زموږ او ستاسو دې ملکونو باندې یو مشکل را روان دی، که د شرق طرف ته ګورې، که د غرب طرف ته ګورې، که د جنوب طرف ته ګورې، که د شمال طرف ته ګورې، پر ټولو قومونو باندې یکرنګه وبا را روانه ده، او په ټوله دنیا کې یو غلغله روانه ده، په ټوله دنیا کې یو وارخطایي روانه ده، او ټوله انسانیت په یوه ویلا کې اخته دی چې وبا راله، مرض رالی او مرګ رالی، او دغه رقم تباهي او هلاکت رالی. اوس دې وبا ته چې کله ګورو چې زموږ حاکمان د دې وبا متعلق کومې تذکرې او مذاکرې کوي، نو د هغې غریبانو ټوله سوچ او فکر پر احتیاطي تدابیرو دی. د هغې د خولې سه یو ورځ دې قوم ته دا نه راوځي چې دا قوم د خپل رب ته متوجه سي او توبه دې وکاږي. چې کومې خبري رسنۍ د دې معلومات کوي او د دې کومې مذاکرې او بیانونه کوي، نه د هغې خبري رسنۍ او مذاکرو کې د الله تعالی طرف ته توجه معلومیږي چې د کومو تنظیمو مشران د دې وبا متعلق کومې اعلامیې خپروي او کومې ویناګانې کوي، او چې طبیبان دي او ساینس پوهان دي، او چې ټوله دنیا په کومو حالاتو کې، په دې حالاتو کې کومې ویناګانې کوي، نو د هغې غریبانو هغه کومې ویناګانې چې واورئ، د هغې کې دا خبره ډېره کمه معلومیږي چې تاسو خپل رب ته متوجه سئ، تاسو د رب سره د دې حل وغواړئ، تاسو د خپل رب سره رابطه وکړئ، او تاسو د دې حل په لمانځو، په صلات حاجت او په دعا باندې وغواړئ. نو دا ډېر شاذ و نادر او ډېر قلیل په دې مذاکرو کې راځي. نو د انسان په زړه کې یو وهم پیدا سي چې شاید خدا نخواسته چې کومه پریشانی پر دې قومونو راغلې ده، هسې نه چې دا د الله تعالی عذاب وي. نه د کشر په سوچ کې د الله طرف ته توجه راځي، نه د مشر په سوچ کې راځي، نه د نارینه په سوچ کې راځي، نه د زنانې په سوچ کې راځي، نه د حاکم په سوچ کې راځي، نه د رعیت په سوچ کې راځي. بس ټوله دنیا دې ته متوجه ده د کوره مراوځه، او ټوله دنیا دې ته متوجه ده ښار بند کا، او ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې انسانان یو ځای مسره پرېږده. بس دغه حل دی، دغه فکر دی، دغه سوچ دی، دغه د وینا خلاصه او تقاضا ده. نو ما درته ویل پر دې حالاتو چې سړی نظر وکړي، د سړي زړه کې یو وهم و ترس پیدا سي چې خدا نخواسته چې دې مشکلاتو کې د بندګانو توجه د الله طرف ته نسته، نو داسې نه چې دا پر دې قوم باندې الله تعالی د طرفه غضب او قهر او عذاب مسلط کیږي. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې کله د یو قوم عمل د الله تعالی د رضا خلاف سي، بیا د هغې بد عملیو په شکل باندې الله تعالی ظاهري نتیجه پر دوی په دنیا کې لا ښکاره کوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو حدیث را نقل کوي، او غالبا زموږ محدثینو کې ابن ماجه شریف هم دا حدیث را نقل کړی دی. هغې وایي چې کله چند خبرې په یو قوم کې پیدا سي، هغې به د مځکې پر مخ باندې د هغې نتیجه دستي ویني. د ټولو څه مخکینی خبره دا ده چې کله یو قوم کې فحاشي او بېحیایي زیاته سي، د هغې قوم نارینه او زنانه، د هغې قوم مشر او کشر، دا په د حیا په قلت کې راسي، دا په بېحیا ترتیبو کې راسي، دا په فحاشي او بېحیایي کې د هغې زندګي روانه سي، نو د هغې نتیجه به ټوله قوم پر دې مځکه باندې ویني. حیا به چند کسان ختمه کړي،
بحیایي به چند کسان کوي، لیکن عذاب الله تعالی د ټول قوم باندې مسلط کوي. د عذاب شکل بدای چې الله تعالی به پر دې قوم باندې داسې بیماری او ناجوړی ږدي چې بیا به د دې پلرونو نیکګانو د هغه ناجوړیو نمونه نه وي اورېدلي، نه به د هغې سره ولد نه به د هغې سره اشنایي او نه به د هغې نمونه اورېدلي، نه به د هغې علاجونه په دماغ کې راځي چې د دې اوس علاج کوو. نن زما او ستا پر دې ملکو باندې کومې وباوې دي. کله کله دا اوازه جوړه سي چې دا ډینګي وایرس دی، کله کله وایي دا کانګو وایرس دی، کله کله وایي دا کرونا وایرس دی. او زموږ پلرو نیکهګونو څه تاسو پوښتنه وکړئ چې هغوی د دې نمونه اورېدلي دي، هغوی دا دین بیماریو سره ولد دي، هغوی په دماغو کې د دې علاجونه راځي، هغوی د دې احتیاطي تدبیرونو سره اشنا او ولد نه وو. ولې راله پر دې قوم باندې الله تعالی ولې ورباندې کښېښوله؟ ځکه چې د قوم نوجوانانو، د قوم مشرانو، د قوم زنانو خپل ترتیبونه بې حیا کړلو. الله تعالی بې حیا قوم ته دستي دا سزا ورکوي چې کله په قوم کې د ناپو طول کمی شروع سي، د قوم تجاران خیانت شروع کړي، چې کله د کمپنۍ سره جوړوي دومره تارونه یې ورکم که د دې کپړې، د دې شي دومره وزن ورکم که د دې پلان که د دې پلان که. چې کله په قوم کې په تجارانو کې دا ترتیبونه شروع سي، الله تعالی به حکمرانان ظالمان ورباندې مسلط کړي، بیا به د مال پروا نه ساتي، بیا به پر ده باندې ظالمانه ټیکسونه ایږدي، بیا به هغه حاکم داسې ظالمي چې د دې قوم د ضرورت او د دې قوم د مشکلاتو په وخت کې به قوم الله ته نه متوجه کوي او نه به د الله تعالی طرف ته سوچ و فکر راګرځي. نن زما او ستا د تجارانو څه حال دی؟ د هغې تجارتونه په کم شي کوي، لیکن زما او ستا د حاکمانو کم حال دی؟ تاسو ګورئ، عرب دي که عجم دي که تور دي که سپین دي، پر هغې د مسلمانانو حکومتونه دي، لیکن کم ظالمان ورباندې مسلط دي. او چې کله په قوم کې مالداران، دریم پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله په قوم کې مالداران زکات ته په نقصان باندې ګوري، کله کله سره ناست وي یاره دومره مې ګټلې نه دي لکه 60 کال چې مې څومره په زکات کې ورکړي، د دې د معنا چې د زکات د ځان دپاره نقصان بولي. نو الله تعالی به پر هغه قوم باندې کاختي مسلطه کي، بیا به په هغې قوم کې برکت ختم سي، بیا به په هغه قوم کې کاختي راځي. نو په دې شکل باندې چې موږ څه کوو، نن د کومو حالاتو سره مخ یو، د دې پیشنګویي پیغمبر علیه صلات وسلام 1400 کاله مخکې کړې ده. او پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کله په یو قوم کې د الله تعالی نافرمانی روانه سي، نو په هغې قوم باندې الله تعالی دشمن مسلط کی، بیا دشمن د مسلمان قوم ته د اوبو د ځګ په نظر ګوري، یعنی د مسلمان قوم کافر ته دومره سپکي، بیا هغه دشمن دته د وړې ګولې په نظر باندې ګوري، بیا د هغې دشمن په لاس کې دومره بې اختیاره زندګي تېروي لکه د پراړه کانۍ چې د اوبو پر سر باندې روانوي، چې اوبه یې کوم طرف ته غورځي هغه طرف ته یې ځغلی، بیا دی د خپل اختیاره څه وتلی. او چې کله هغې حکمونه د الله تعالی ماتوي، نو په خپل مابین کې به الله تعالی پر دې قوم باندې قتلونه مسلط کړي، بیا به خانه جنګۍ رواني، بیا به خونریزۍ په دې قوم کې رواني، بیا به په دې کې حرج رواني. یو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي حرج به زیات سي. یو صحابي ورته وایي مل حرج یا رسول الله، حرج څه ته وایي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته القتل، قتل به کې زیات سي. لا یدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا سړی ما پر څه باندې قتل کوي، مقتول به په دې نه پوهېږي چې دا زموږ سړی پر څه باندې را قتل کوي. حالانکه قتل نن په مسلمانانو کې عام دی، د 10 د 40 زرو پر سکوټر باندې انسانان قتل کیږي. د هغې وجه څه ده؟ حالانکه قتل هغه بدترینه ګناه ده چې کله د قیامت په میدان کې قاتل و مقتول راځي، د الله تعالی عرش ته اولنۍ فیصله د قاتل و د مقتولي، مقتول به د خپل سر په دې یو لاس کې راخستی او قاتل به در دې ګریوان نیولی د الله حضور ته و عرش ته به پیش کړي، یا الله ته د دې ظالمه څه پوښتنه وکړه چې زه پر څه باندې قتل کړم. نو الله تعالی ورته وایي ته غم مه کوه، زما دې په خپل عزت و جلال قسمي که ستا پر قتل ټوله انسانیت را جمع سوی وی، نن به ما ټوله انسانیت جهنم تور غورځولی وی، دا ظالم به څنګه نه غورځوم. نو ما درته ویل که پر موږ باندې ناجوړی راځي، دا زموږ د حیا د کموالي نتیجه ده. که پر موږ باندې حکمرانان ظالمان مسلط دي، دا زموږ د تجارت خیانت دی. او که نن پر موږ باندې کاختۍ را روانې دي، دا زموږ د مالدارانو ترتیبونه خراب دي.
او نن که پر موږ باندې یا ظالم مسلط دی یا نن موږ په خپل مابین کې په قتلونو باندې سره اخته یو او د مسلمان وینه یو بل مسلمان به یې وي. د هغې وجه دا ده چې موږ د خپلې زندګۍ څخه د الله تعالی حکمونه وایستل، موږ په خپلې زندګۍ کې وعده خلافۍ روانې کې او موږ د خپلې زندګۍ وعده خلافه انسانان جوړ سو. او دغه قومونو کې چې دغه ترتیبونه روان سي بیا خو الله تعالی ته دا قوم ډېر سپک سي او سپک قوم بیا الله تعالی په عذاب کې مبتلا کوي. نو ځکه نن دا عذابونه پر موږ باندې را روان دي. ما درته ویل چې نن زموږ حاکمان وګایې وي، که زموږ ساینسپوهان وګایې وي، که زموږ طبیبان وګایې، نو دی د ناجوړۍ دپاره ټوله تدبیرونه درته بیانوي. لیکن چې د ناجوړۍ ولې راله او د ناجوړۍ بنیادي حل څه دی، د دې وبا څخه د خلاصون اصلي طریقه څه ده، هغې ته د چا توجه نه راځي. ما درته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې د وبا د راتګ علت، د ناجوړۍ د راتلګ علت او د قوم د تباهۍ علت هغه دا دی چې په قوم کې بې حیایي او فحاشي زیاته سي. نن زما او ستا د مسلمان قوم حیا کوم حال ته رسېدلی دی چې پر کومه خطه باندې زما او ستا زندګي ده، په هغې کې څو ورځې د مخه چې ټولې رسنۍ په دې باندې ډکې دي چې دې بې حیا قومونو او د دې بې حیا قومونو زنانو څه حال جوړ کړی و چې یا دا زنانې د ازادۍ مارش په نیت باندې چې په کومه بې حیایي کې او په کومه فحاشي کې او د حیا په کوم رخصت کې هغه زنانې راوځي او دې ټول قوم ته د بې حیایي دعوت ورکوي، ورته زما زندګي او ستا زندګي په دغه شکل کامیابه ده چې ما او تا د زندګۍ څخه حیا ختم کړو. د هغې لویه نعره دا وله زما جسم زما مرضي. د دې دا معنا چې زه په دې جسم کې د الله حکم نه پرېږدم، زه دا جسم د پیغمبر علیه صلات وسلام پر طریقه او د هغې د کور د زنانو پر طریقه نه استعمالوم. په دې جسم کې چې ما ته کم قسم بې حیایي او فحاشي را میلاویږي زما جسم هغې ته تیار دی او زه د هغې ته ولاړه یم او زما زندګي به په هغه بې حیایي کې تېرېږي. نن دا ملک او دا خطه د مسلمانانو خطه ده، پر دې باندې په خدای قسم د زرګونو شهیدانو وینې توی سوې چې کله دا ملک د انګریز څخه ازادېدی. تاسو وګورئ چې د دلی صدر پېښوره پورې پر دې ټولو درختو باندې د علماو سرونه زړېدل چې هغوی پر دې باندې قرباني سو چې زما د ملک مقصد بدای چې لا اله الا الله. نن د هغې ملک د هغې حیا په دې شکل چې د هغې پر سړکانو باندې لڅې زنانې راوځي او د دې قوم د مسلمانانو لوڼو ته دا پیغام ورکوي، دا تعلیم ورکوي چې زما او ستا کامیابي په دغه شکل ده چې ما او تا پر دې سړک باندې لڅه ګرځو او هغې ته د لڅوالي دعوت ورکوي چې حیا کم شی زیور الله تعالی د زنانې دپاره ګرځولی ده. د زنانې د ټولو څه لوی زیور هغه حیا ده. نن هغې حیا په هغې باندې ختموي او هغه زیور ځینې لرې کوي. د هغې نتیجه نن دا قوم په خدای قسم په خپلو سترګو ویني. دا زما وینا نه ده، دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې په کم قوم کې حیا رخصت سي پر هغې قوم به بیماری په دې شکل باندې راځي. حالانکه دا خو هغه امت دی چې د دې امت انتخاب الله تعالی د هدایت دپاره کړی دی. د دې امت د راتګه څه وروسته الله تعالی بل نبي ته ضرورت نه محسوسوي. الله تعالی وایي دا هغه نیک امت دی، دا هغه خیر امت دی چې تر قیامته پورې به د هدایت ذریعه دا امت دی. الله تعالی ورته هو اجتباکم، الله تعالی ستاسو انتخاب وکړي، وسماکم المسلمین، الله تعالی پر تاسو د مسلمانانو نمونه کېښود. لیکن د دې امت انتخاب الله تعالی در قیامته پورې د انسانانو د هدایت دپاره کړی و. لیکن د امت ترتیبونه په کوم شکل باندې چلیږي. نن د امت حیا کمه ده، د امت زنانې څه کوي، د امت نارینه څه کوي، د امت بوډاګان څه کوي، د امت نوجوانان څه کوي. نن دا امت فقیر دی، نن دا امت تباه دی، نن دا امت در په دره دی. فقیر هغه قوم دی چې د هغې نسلونه برباد سو. که ما او تا په دغه بې حیایي کې ترتیبونه روان یو نسل و بل دوه نسل بعد زه پر دې قسم بخم چې زما او ستا نسلونه، زما او ستا بچان به په انګریزانو بدلیږي. زما او ستا د لوڼو زندګي به د انګریزانو وي، زما او ستا د بچانو زندګي به د انګریزانو وي او زما او ستا زندګي به داسې تباه کېږي چې هغه اسلامیت او د اسلام نوم به زما او ستا د نسلونو څخه خرابېږي. حالانکه الله تعالی په ټولو ترتیباتو کې هره ګناه برداشوي، لیکن په ټولو ګناهونو کې الله تعالی بې حیایي نه برداشوي. بې حیایي د الله تعالی په برداشت کې نه وي. چې کم قومونه نافرمانه سو، الله تعالی د نافرمانۍ په خاطر پر هغې باندې سزا کښېښو تاسو د هغې زندګي وګورئ. لیکن د بې حیا قومونو انجام
هغوی د ټولو قومونو څه زیات سخت رالی، د هغې نتیجه د ټولو څه زیاته ستړې وه. په قومونو کې زما عقیده دا ده چې فرعون ډېر نافرمانه انسان رالی، ځکه هغې د خدایي دعوه وکړل انا ربکم الاعلی، زه د ټولو څه لوی خدای یم. لیکن چې کله کله د الله تعالی د قهر صفه ور باندې راله، بس هغې یې دریای نیل کې غرق کړی، بس دغه یې وغرقېدلې، د هغې سزا کله. بس عادیان چې کله نافرمانه او ډېر غټ قوم و، ډېر زورور قوم و، د هغې بچی چې به بلوغ ته رسېدی 300 کاله بعد به رسېدی، لیکن الله تعالی د هوا په ذریعه باندې پورته کړلو او په اسمان کې سرونه سر ور وجنګول، بس د هغې وه سزا یې بس وه. او دغه رقم سمودیان چې کله رالو، هغوی چې نافرماني شروع کړه، الله تعالی د فرشتې ملایکې په وزر باندې د مځکه و کلی ور باندې واړوی. دغه رقم نور قومونه چې کله نافرمانه رالو، د شعیب علیه السلام قوم رالی، پر هغې باندې الله تعالی د سکروټو باران وکړي، بس د هغې یوه سزا یې بس. لیکن د لوط علیه السلام په قوم کې نافرماني راله، د هغې نافرماني د بې حیایۍ په شکل وله. هغې بې حیا قوم ولو، هغې په خپل مابین کې د حیا څخه خیال نه ساتئ. الله تعالی په ټولو قومونو کې زیاته سزا د لوط علیه السلام قوم ته ورکړه. پر هغې باندې مسلسل 5 عذاب راله. د ټولو څه مخکې یار زلزله ور باندې راله، د زلزلې څه وروسته الله تعالی اسمانو ته پورته کړل، وړې پورته، وجعلنا عالیها سافلها، په هوا کې سرونه سر ور وجنګول، او د هغې څه وروسته الله تعالی پر دې مځکه باندې وویشت. او 4 نمبر الله تعالی پر هغې باندې د ډبرو بارانونه وکړو، او 5 نمبر الله تعالی د هغې دا سترګې و دا په دې به د نور نه ایستلې. قرآن وایي فتمسنا اعینهم، موږ د دې دا مخان ور محو کړو. نو ما درته ویل چې په کوم قوم کې بې حیایي راسي، نو بې حیایي هغه بدترین مرض دی، بې حیایي هغه بدترینه نافرماني ده چې د الله تعالی په ترتیباتو کې د هغې برداشت نسته، نو ځکه هغې قوم باندې الله تعالی دستي سزا مسلطه کوي، او د هغې سزا به د ناجوړیو په شکلي، د هغې سزا به د پریشانیو په شکلي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ناجوړی به هم داسې راځي چې پلرانو او نیکهګانو به یې نمونه نه وي اورېدلي، او پلرانو او نیکهګانو به د هغې په ترتیباتو نه وي ولد، نه به د چا په ذهن کې د هغې علاج راځي، نه به د چا په ذهن کې د هغې تدبیر راځي، او ټوله قوم او ټوله انسانیت به د هغې په خاطر باندې د ورخطایي سره مخامخ. نو ځکه د دې بجایه چې موږ احتیاطي تدابیر کوو، پکار دا دی چې پر دې باندې لږ نظر سره وکړو چې راله ولي. دا انسانیت خو د الله تعالی محبوبو، دا انسانیت خو د الله تعالی عیالو، او یو فلار د عیاله سره دومره سختی نه کوي، الله تعالی د دې انسانیت سره څنګه کوي؟ د هغې وجه او بنیاد دا دی چې د انسانانو زندگی د الله تعالی د امر مخالفه سوه، او پلار چې د بچي څه نافرمانه سي، او غلام چې د باداره څه نافرمانه سي، بیا بادار ټکوي در هغې وخته پورې ټکوي، یا به د خپله درباره ختموي، یا به یې ورته خپلې رضا ته متوجه کوي، خپلې رای او خپلې لارې ته به یې رااړوي. ځکه د ټولو څه د احتیاطي تدابیرو څه مخکې پر دې خبره باندې سوچ کول چې زموږ د حیا حفاظت به څنګه وي، زموږ د زندګۍ چې کم بې حیا ترتیبونه زموږ په معاشره کې رواج شوي دي، د هغې کنټرول چې نه وسي، د هغې تدبیرو د هغې د کنټرولولو تدابیر چې اختیار نه سي، او دغه ترتیبونه زموږ د زندګۍ څخه ختم نه سي، نه ناجوړي ختمیږي، نه د الله ترتیب بدلیږي، دغه قوم به په دغه مشکلاتو کې، دغه قوم به په دغه پریشانیو، په دغه سزاګانې ویني. نو ځکه چې کومه وبا راغلې ده، چې کومه بلا راغلې ده، نو د هغې پیشنګویي ډېره زمانه مخکې پیغمبر علیه صلات وسلام موږ ته کړې ده. نو د هغې دپاره د ټولو څه مخکینی روحاني علاج، او د روحاني علاج بنیاد دا دی چې د هغې څه د خپلو بچانو او د هغه رقم د خپل خاندان او د خپلې کورنۍ حفاظت که څوک غواړي، نو چې په خاندان او کورنۍ کې کم بې حیا ترتیبونه دي، د ټولو څه مخکې دي پر هغې باندې کنټرول ولګوي. او یو بادشاه که دا غواړي، یو ملک که دا غواړي، د یو تنظیم سربراه که دا غواړي چې زما زندگی او زما د ولس زندگی د دې ترتیباتو څخه محفوظه سي، نو د هغې دپاره بهترین حل دا دی چې هغې دې د خپل قوم او د خپل رعیت د حیا حفاظت وکړي، او هغې دې د بې حیا ترتیبو سره وګرځوي. لیکن د دې دپاره څه خبرې بعض انسانان هغې په دې کې لږ بې احتیاطي کوي. زه دا وایم چې کم عذاب دی دا خو زما او ستا د عمل نتیجه ده، دا را باندې راځي، لیکن د دې څه در خپله حده پورې چې کوم اولنی د ټولو څه هغه روحاني تدبیر کول
لیکن د دې دپاره چې کوم ظاهري تدابیر دي دا هم زموږ په زندگی کې د دې اختیارول ضروری دي. د الله تعالی عذاب دی، د الله تعالی امتحان دی، د عذاب و امتحان په مقابل کې دلاوري نه کول. د الله تعالی امتحانات ډېر درانه دي، الله تعالی ته عاجزي کول. په دې خاطر باندې بعضې خلک چې کله ته خبر ورته وکړې وره د الله څه مو غورځي او یاره تی د مرګه څه بیریږي. پر دې حالاتو کې دومره دلاوره چې زه وایي په کیسه کې هم نه یم، زما په دماغ کې هم د خبرې نه راځي. زه هم دومره دلاوري د الله تعالی پر امتحاناتو باندې نه ده ښه. دا د الله عذاب دی، دا د الله امتحان دی چې کومو قومونو باندې رالی تاسو ورسئ د هغې حالات وګورئ چې ظاهرا کم احتیاطي تدابیر دي د هغې متعلق د هغې کې خپله زندگی دننه تېرول. کله کله امتحان د الله تعالی ډېر سخت دی. د یو بزرګ متعلق راځي هغې کله کله په حالت د جوش و د جذبې کې به رالی د الله تعالی پر حضور به دا آواز وکړي ولیس لی فی سواک حظ، ولی الله ستا طرفه ستا د ذاته بغیر بل طرف ته توجه نه ګرځي. ولته فخبرني ما شئت، یا الله ته زما امتحان واخله چې زه څه چم کوم. نو نعوذ بالله ځان د الله تعالی امتحان ته ور پیښول. دی په جومات کې باچومانو بچانو ته سبق وایي، الله تعالی امتحان ور باندې راوستی، صرف یو ګړی دارونې بولې ور بندي کړي چې کله د امتحان تاب نه درلودی بره به د ماشومان سره راجمع کړو، بره به دعا شروع کړه ول ادعو لعمکم الکذاب. دې درواغجن اکا ته خو لږ دعا وکړئ چې الله تعالی د دې امتحان خلاص کړي. یعنی ما چې کومه خبره الله تعالی ته وکړه چې یا الله زه ستا د ذاته بغیر بل طرف ته نه متوجه کېږم، په دې کې زه درواغجن سوم. او دې ماشومانو ته به دې درواغجن اکا ته خو لږ دعا وکړئ چې الله تعالی د دې تکلیف خلاص کړي. نو ځکه دا خبره د یو انسان دلاوري د الله تعالی د امتحاناتو په مقابل کې دا ډېره خطرناکه وي، بلکې د دلاورۍ بجای عاجزي کول، بلکې د دلاورۍ بجای د الله تعالی څخه غوښتنه کول، بلکې الله تعالی ته عاجزي و ژړا کول چې یا الله یو مصیبت دی، یو مشکل دی، یو وبا دی، یو امتحان دی او موږ ضعیفه یو، یا الله د امتحان تاب نه لرو، ته مې مور سره مخامخ کړې. بعضې خلک لږ خوانده خلک دي، هغې چې بیا وګایې باره بیا وایي چې یاره دا خلک د مرګه بیریږي، د خلکو عقیدې کمزوري دي. د الله تعالی تقدیر دی، د الله تعالی فیصله ده، د الله مرګ دی بس لیکلی دی راځي، نو د دې څه ته څه بیریږي. نو دی د تقدیر بانه وکړي وایي یاره د الله تعالی تقدیر دی او د دې خلکو اوس عقیده د الله تعالی پر تقدیر نسته، عقیده یې خرابه ده. زه ورته وایم کوم نصیبه ته در اوسه د تقدیر په عقیده نه پوهېږې چې تقدیر عقیده څه ته وایي. تقدیر عقیده د الله پر خیر و شر باندې عقیده ساتل دا زموږ د ایمان یو حصه ده، لیکن د تقدیر په عقیده باندې سر خلاص کړي. د تقدیر د عقیدې دپاره دوې خبرې ضروري دي. یوه خبره دا ضروري ده چې کله یو مشکل راځي د مشکل د پیښېدو څه مخکې باید چې د تقدیر د عقیدې په وجه د سړي څه بې احتیاطي ونه سي چې بس زما خو د الله پر تقدیر باندې ایمان دی، زه د شي په کیسه کې نه یم چا څه پیښېږي هغه دې اوسي. دا د تقدیر عقیده نه ده چې یو شی پیښېږي، د یو شي د پیښېدو څه مخکې په احتیاطي تدابیرو کې کمزوري کول دا د تقدیر عقیده قطعا نه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام پرهیز کړی دی، پیغمبر علیه صلات وسلام علاج کړی دی او پیغمبر علیه صلات وسلام د هر شي دپاره خپل احتیاطي تدابیر کړي دي. مدینه منوره کې رالی د انصارو یو باغ دی، حضرت علی رضی الله عنه سره دی، خورما رایله سوې ده. حضرت علی رضی الله عنه دې وخت کې تبه لري چې کله خورما راپورته کړو ورته مه یا علی فانک ناقع، ای علی ته خو بیمار یې، ته خو ناجوړی او ستا په بدن کې ګرمایي ده او د خورما ګرمه ده، نو د دې څه پرهیز وکړه. د حضرت علی د خولې صبر ته وکړه. نو دا د تقدیر عقیده نه ده چې یو کار نه دی پیښ د پیښېدو څه مخکې د تقدیر د عقیدې په وجه باندې د سړي څه چې بې احتیاطي وسي، دا سړی په تقدیر باندې عادت نه دی، په تقدیر ولد نه دی، د تقدیر عقیده ور معلومیږي نه، بلکې د یو کار د پیښېدو څه مخکې احتیاطي تدابیر به مکمل سړی کوي چې دا کار پیښ نسي. او دویمه خبره دا ده چې د تقدیر پر عقیده باندې عمل دا د کیسې د پیښېدو څه وروسته شروع کیږي، چې کله یو مشکل نه دی پیښ تر هغه وخته پورې د تقدیر عقیده نسته، چې کله دا کار پیښ سو د هغې څه وروسته اوس د تقدیر عقیده شروع کیږي. مثلا ما ته یو مشکل ګوري، د دې مشکل دپاره زه خپل احتیاطي تدابیر کوم، زه د دې دپاره پرهیز کوم، زه د دې دپاره د ځان حفاظت کوم، ځکه ما ته اسلام دا ټوله تدبیرونه مخته ایښتي. لیکن اوس زما د احتیاطي تدابیرو سره هغه کیسه پیښه شوله،
نو اوس به زما د تقدیر عقیده شروع شوه. زه به وایم چې یا الله ما خو خپل تدابیر وکړو لیکن د هغې باوجود و زما په تقدیر کې دا لیکلې او ما ته راپېښه شوله. نو د پېښېدو څه وروسته به بیا پر دې سړی ډېر غم و پریشاني نه کوي. نو د پېښېدو څه مخکې به سړی احتیاطي تدابیر کوي او که د احتیاطي تدابیرو سره سره دا خبره پیښه شوله د پېښېدو څه وروسته به بیا ډېر غم و پریشاني نه ورباندې کوي، ځکه دا به یې عقیده وي چې دا زما په نصیب کې لیکلې وله. ځکه ما چې هر څومره ځان ځینې وکاتی نه ځین کتل کېدلم نو الله تعالی زما په قسمت کې دا خبره لیکلې وه، زما څه نه په بله کېدله. حضرت عمر رضی الله عنه د خپل عصر امیر المؤمنین دی. یو ځل د شام په دوره د خپل وطن په دوره باندې 22 لکه مربع میل مځکه د حکومت لاندې ده. د خپل سلطنت په دوره باندې را روان دی، پر د خپلو ښارو وطنو باندې ګرځي. چې کله شام ته رانږدې نو حضرت ابو عبیده ابن جراح دا د شام والی و، دا د ده استقبال له مخله راغلی. چې کله شام ته رانږدې سو معلومات ورته وسو چې په شام کې طاعون لګېدلی دی، په شام کې ډېره سخته وبا ده او په شام کې ډېر لوی مرض لګېدلی دی. او د شام طاعون دومره بدترین طاعون چې په 2 ساعته دننه کې به پر انسان باندې ولګېدی، هغه سړی دستي ختماوی. غالبا 10,000 شاوخوا صحابه په دې طاعون کې شهیدان سو. اوس هم په اردن کې د حضرت ابو عبیده ابن جراح د قبر سره نږدې د هغې غټ قبرستان دی، دا ټول هغه صحابه دي چې په طاعون کې شهیدان سو. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه شام ته رانږدې سو نو حضرت ابو عبیده چې کله ورته راغلی مخله معلومات ورته وسو چې په شام کې ډېره بده وبا لګېدلې ده. باره خپل لښکر ملګري دستي ودرول. باره ورته ویل راسئ مشوره سره وکړو ورننوځو که نه ورننوځو شام ته. ملګرو کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف مشهور صحابي دی. هغه ورته امیر المؤمنین په دې خپلو غوږو مې د پیغمبر څه اورېدلي دي چې په کوم ځای کې مرض ولګېدی وبا ولګېدله نو چې کوم خلک په دې ځای کې دننه دي هغه به د باندې نه راوځي، چې کوم خلک د باندې دي هغه به هغه ځای ته نور ننوځي. او پیغمبر علیه صلات وسلام موږ ته دا احتیاطي تدابیر مخ ته ایښي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته دا حدیث خو ډېر واضح دی او ډېر ښکاره دی او موږ ته د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیم ډېر صفا دی. نو ورته وایي چې راسئ نور دې شام ته نور ننوځو واپس به روانېږو. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه اراده پر شا سوله، حضرت ابو عبیده چونکې مشر صحابي دی هغه باره ورته ګوري، باره ورته یا امیر المؤمنین اتفر من قدر الله، ورته د مسلمانانو امیره د الله ته د تقدیر څه دا خو د الله تعالی تقدیر دی، د الله تعالی فیصله ده. که چیرې زموږ مرګ په دې طاعون کې لیکلی وي موږ به کې مرو، او که چیرې مرګ نه و کې لیکلی بیا که ورسو که نه سو ور نه کې مرو. نو دا خو د الله تعالی فیصله ده، د الله تعالی د فیصلې څنګه زغلي. نو حضرت ابو عبیده دا خوښه وه چې درځئ شام ته ورننوځو. حضرت عمر رضی الله عنه بره داسې ډېر په تعجب ورته کتل. بره څه ورته وایي لو غیرک قالها یا ابا عبیده، کاش کې دا خبره ستا بغیر بل چا راته کړې وای. نو ما ته به ډېره د تعجب وړ نه وای لیکن ستا هغې ډېره د تعجب وړ. ورته ته خو د پیغمبر په زندگی کې ژوندی پاته سوی، تا د پیغمبر تعلیمات اورېدلی دي او ته د اسلام په تعلیماتو باندې ولد یې، ته ما ته څنګه دا خبره کوي؟ بره څه ورته وایي؟ ورته وایي نعم نفر من قدر الله الی قدر الله، د الله د یو تقدیره څه تښتم د الله بل تقدیر ته ځان رسوم. بره ورته وایي ګوره د الله تعالی تقدیر دا هم شته چې زما د الله تعالی حفاظت کړی او د الله تقدیر هم دا شته چې زه په دې بیماري باندې اخته سم. نو که چیرې زه مخکې دا تدبیر وکم احتیاط وکم دې ځای ته نه سم ورم، نو دا احتیاط و تدبیر کول او فریض کول او د ځان حفاظت کول. ورته یا ابو عبیده دا کله په اسلام کې د الله د تقدیر مخالف؟ ورته اسلام کې چې سړی بیماره سي علاج به نه کوي، اسلام کې چې سړی بیماره سي پرهیز به نه کوي. د علاج او پرهیز کول دا د الله تعالی د تقدیر خلاف دي. ماره ورته ګوره ابو عبیده د الله تعالی د تقدیر فیصله ده چې احتیاطونه به کوې، تدابیر به اختیاروې، د ځان حفاظت به کوې. لیکن که د دې څه وروسته تا ته مسله در پیښه شوله اوس به د الله تعالی فیصله بولې، د الله تعالی تقدیر به بولې، بیا به پر دې باندې ډېره پریشاني نه کوې. نو کم خلک چې د تقدیر باندې کوي چې یاره د دې خلکو عقیدې خرابې دي او دا د الله تعالی د تقدیره څه بیریږي، د مرګه څه بیریږي او په دې باره کې بې احتیاطي ځین کېږي. نو زه ورته وایم چې تاسو لږ د الله تعالی په تقدیر سر خلاص کړئ. تقدیر زموږ د ایمان یو عقیده ده او د هغې عقیدې بنیادي جز دغه دی چې سړی به د خپل ځان حفاظت کوي. نو دا فیش څه مخکې د ځان حفاظت کول دا هم تقدیر دی او د فیش څه وروسته
بیا پر دې باندې ډېر غم او جزع او فزع او پریشانی نه کول دا هم د الله تقدیر دی. نو تقدیر د دې دوه انتهاءینو په مابین کې دی. ابتدا د هغه ځای څخه شروع کېږي، انتها یې پر دې ځای باندې ده. نو ځکه زه دا وایم چې د ټولو څه مخکې روحاني علاج دی، لیکن د روحاني علاج سره سره چې حاکمان دي یا طبیبان دي یا کم خلق د دې د حفاظت لپاره کمی ترتیبونه بیانوي او کم احتیاطي تدابیر بولي، یا ښارونه بندوي یا د خلکو اجتماع بندوي یا څه کوي، نو در خپله وسه پورې چې د هغې په خاطر سړی په ګناه کې نه مبتلا کیږي، نو د هغه جایزو تدابیرو کې باید چې د حکومت د خبره ته سړی اهمیت ورکړي او پر دې باندې خپل فکر وکړي او پر دې باندې د خپل ځان د حفاظت بندوبست وکړي. لیکن ما درته ویل چې د حاکمانو کاش چې هغوی کوم احتیاطي تدابیر سړي ته پیښوي، د هغې بجای د حاکمانو په دماغ کې الله تعالی دا ور اچولی وی چې راسئ د ټولو څه مخکې اجتماعي توبه وکړو. چې کله یو مشکل پیښ سي او د مشکل په وخت کې د قوم د حاکم احتیاطي تدابیرو ته پام او د الله تعالی طرف ته پام نه وي، بیا خو الله تعالی په دې عمل باندې د هغې قوم څخه د هغه حاکم څخه سخت ناراض. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی من لم یسأل الله یغضب علیه، چې کله یو څوک د الله تعالی څخه غوښتنه نه کوي الله تعالی نور په قهر او په غصه کې راځي. غالبا دنیوي هجري وه، مدینه منوره کې ډېره سخته وبا راله، هغه وبا د کاختۍ په شکل چې ټوله حجاز مقدس یې ځله واخیستی او د مدینې منورې څخه خلکو هجرتونه کول، د مدینې منورې څخه حیوانان ځله تلل، د مدینې منورې څخه مرغانو کډې کولې، او مدینه منوره کې د اوبو څاڅکی پاته نه و، او مدینه منوره کې د غلې هېڅ بندوبست نه و. حضرت عمر رضی الله عنه دې وخت کې حاکم دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د ملګرو سره مشوره وکړي چې څه کوو، اوس خو د پیغمبر علیه صلات وسلام د یار او وطن مبارک خالی کېږي، نو هغوی ورته ویل چې تاسو د مصر څه مدد وغواړئ. مصر دې وخت کې فتح شوی دی او مصر کې غله ډېره زیاته ده او د مصر والی حضرت عمرو بن العاص دی. حضرت عمر رضی الله عنه دستي خط راواست، برای پر دې باندې حضرت عمرو بن العاص ته یو خبره ولیکله، ورته یې د مصر والی پر مسلمانانو باندې ډېره سخته ده او د پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې څخه خلک هجرتونه کوي، او ما اورېدلی دي چې په مصر کې د غلې کثرت دی، نو د مدینې منورې د غلې بندوبست د مصر څخه وکړه. هغوی چې کله خط ولیدی د خط پر شا باندې جواب ورته لیکي، ورته یې امیر المؤمنین زما په خدای قسم چې داسې شکل بندوبست به کومه چې د هغې قافله به در روانوم چې د قافلې اول وش مدینې ته رسیږي، اخرنی وش به د مصر څخه در وسي. حالانکې د مصر او د مدینې په مابین کې 15 ورځې سفر دی چې حضرت عمرو بن العاص څنګه وینا کړې او په هغه شکل قافله راورسېدله. او د مدینې منورې په ټولو مسجدانو کې اعلانونه دي او مدینه منورې په حرم کې سترخان اوار دی، د حضرت عمر دربار جوړ دی او اعلانونه کېږي چې کوم څوک وږی دی راځي دي خوراکه دي کوي، چې د کوم چا د بچانو د کور ضرورت دی راځي دي ځلوړي دي. مدینه منوره کې خوشحالي ده او مدینه منوره کې د آبادي راورسېده. یو بوډا صحابي دی د مدینې په یو طرف کې لرې په یو کلي په یو ځنګله کې اوسېږي، هغې هم کاختی ډېر سخت ځپلی دی او چې کومې قافلې تېرېږي د هغه قافلو څه معلومات ورته اوسو چې مدینه منوره کې غله ډېره راغلې ده. برای د ځانه سره فکر کوئ چې مدینې منورې ته مې ځان رسولی وی، چې کله کور ته رالی په ځنګله کې کوډل ولاړه ده او په کوډل کې یو د وزې بچی سیرلی ولاړ دی. د ځانه سره فکر کوي که زه مدینې منورې ته ځم د دې غریب د خوراکي بندوبست به څوک کوي؟ نو برای تصور و فکر دا جوړ کړئ چې زه به د دې پر غاړه باندې چاړه ورتېره کړم او دا به ذبح کم او غوښې به را سره واخم، زه په خپل هم ناتوان یم، نو چې د مدینې منورې پورې پر لارې خوراک پیدا کم او ځان په ورسوم. برای د دې سیرلي پر غاړه باندې چاړه ورتېره کړه، چې کله چاړه ورتېره کړه د هغې سیرلي د غاړې څخه یو څاڅکی وینه نه سوه راتوی، د هغې رګونه وچ دي، د هغې د رګو څخه د وینې بجای سپین ځګونه رالو. ځکه انسان دی که حیوان دی چې کله خوراکه نه وي نو د هغې په بدن کې بیا د وینې ذره نه وي، چونکې هغه حیوان ته په ډېر وخت باندې خوراکه نه ده رسېدلې، نو په دې وجه به د هغې په بدن کې وینه وچه سوې ده. هغه بوډا صحابي چې کله دې حیوان ته کتل ډېر په حیرت کې ولاړ او زړه یې ډېر درد وکړي چې یا الله موږ کوم حال ته ورسېدو،
زموږ حیوانان کم حال ته ورسېدو، زموږ زندگی په کومه تباهي کې ده. باره دا سر داسې ونیوئ، پر دې خپل حالت پر دې خپلو حیوانانو باندې ژاړي 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 ژاړي، در هغې وخته پورې ژاړي چې اخر د ډېرې ستړیا څخه په دې ژړا خوب ورباندې راغلی، چې څنګه سترګې سره تېرې سوې نو خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حاضر شو. هغې ورته یې بوډا په منډه مدینې ته ځان ورسوه او عمر ته دا ووایه چې ستا په عقل باندې څه وسو، چې نن ستا د عقل شامت، ستا د عقل د خرابۍ نتیجه نن پر ټولو مدینه باندې جوړه ده. ته ستا په عقل باندې څه وسو، ورسه عمر ته دا پیغام ورسوه. بوډا چې کله راووتی په منډه منډه باندې راسغلي، هغه سیرلی ځینې پاته، کور ځینې پاته، هر څه پاته، په ډېرو منزلونو په ډېرو ستړو باندې بوډا مدینې منورې ته ځان راورسوی. چې کله رالی د حضرت عمر دربار کې ودرېدی، په زوره باندې چیغې کې ول یا امیر المؤمنین، د پیغمبر د رسول الله پیغام مې راوړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د رسول الله نوم واورېدی په منډه راووتی، سرتور سر یبلې پښې رازغلي چې یو سړي ماته د رسول الله څه پیغام راوړی دی. چې رالی هغه بوډا یې در دې لاس ونیوی، ورته یې بوډا د رسول الله کوم پیغام دی؟ هغه ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته په خوب کې ویل چې ته عمر ته ووایه چې ستا په عقل باندې څه وسو، تا ته خو الله تعالی کامل عقل در کړی و چې نن ستا د عقل نتیجه پر دې ټولو امت باندې پرته ده. حضرت عمر ډېر د وهم په حالت کې رازغلي، رالی مسجد ته، منبر باندې وخواتی چې څومره د مدینې اولو العزم اولو الرأی خلک دي، هغه یې ټول راجمع کړو، باره خبره شروع کړه. یو ساعت کې ډېر وژړل، د ژړا څه وروسته یې باره ورته ویلی خلکو ما په اوله ورځ تاسو ته ویلي وو که زما څه غلطي کېده ما در دې ګرېوان نه سئ. نن زما څه دومره لویه غلطي ده چې د پیغمبر د روضې څه ما ته پیغامونه را رسېږي او تاسو زه در دې ګرېوان نه یم نیولی. صحابه ټولو کې د ژړا کیفیت دی. حضرت عمر رضی الله عنه صحابه ټول ورته وایي چې د مسلمانانو امیره زموږ دماغ کې نه راځي چې کوم کیفیت کومه غلطي ده. د ډېرې زمانې د اوږده مجلس څخه وروسته، د اوږده محفله څخه وروسته په یو کونج کې یو غریب صحابي ولاړ، باره ورته یې امیر المؤمنین زما په زړه کې یو غلطي راځي چې ستا څه هغه ګناه سوې ده، زموږ ټولو څه هغه ګناه سوې ده. ورته وایي څنګه ګناه ده؟ ورته یې کله چې پر مسلمانانو باندې سختي راسي، پر مسلمانانو باندې کاختي راسي، پر مسلمانانو باندې مشکل او پریشانی راسي، د هغو اولنی قدم دی چې د خپل رب طرف ته توجه کول. د هغو حاکم به په ټولو انسانانو باندې اجتماعي توبه کاږي، ځکه دا د دې د اعمالو نتیجه بلل کیږي. نن چې کله پر موږ باندې کاختي راله، پر موږ باندې سختي راله، پر موږ باندې پریشانی راله، تا د الله تعالی د طرف د توجه څخه مخ را وګرځوئ، د مصر والي ته دې لاس وځغاوئ چې د هغه ځای څخه خپل حل وغوښتی. حضرت عمر باره چیغې کې چې په خدای قسم زما په زړه کې دا ده چې دغه غلطي زموږ ټولو څه سوې ده. باره په دې مسجد کې اجتماعي توبه کاږي چې الله زموږ څه چې کومه ګناه سوې ده موږ پر هغې توبهګار یو. یا الله زموږ د نارینهو څخه، زموږ د زنانو څخه، زموږ د مشرانو کچرانو څخه چې کله توبه وکښل سوله، یو صحابي قسم اخلي چې زه راووتم د مسجد څخه د باندې، وایي په خدای قسم دې اسمان ته ګورم، په دې اسمان کې ورځې یو د بل سره مسابقې کوي مدینې ته ځان را رسوي، او بیا قسم اخوري چې ما په دې خپلو غوږو باندې دا واورېدل چې یوې ورځې به بلې ورځې ته وصیت کوئ ول اذهبن الى المدینه فان العمر یدعوکن، ول په منډه درځئ مدینې له، حضرت عمر مې په مدینه کې تلاش کوي. نو چې کله د مسلمانانو حاکم په خپل قوم باندې، په خپل رعیت باندې اجتماعي توبه وکښله، د هغې حل بیا الله تعالی د هغه مشکلاتو حل په دې شکل راوستی. نو ما درته ویل چې زموږ او ستاسو د ټولو څخه بنیادي ترتیب دا دی چې پر خپلو اعمالو باندې توبه کښل، او بیا خاص کر چې نن کومه وبا زموږ پر سر باندې مسلطه ده او په موږ کې کومه وارخطایي ده او موږ یې کومې پریشانی او خوف ته رسولی یو، د هغې د حل دپاره بنیادي وجه دا ده چې زموږ او ستاسو د یو بد عمله څه توبه وکړو چې هغې زموږ او ستاسو د معاشرې بې حیایي ده. ځکه د دې راتګ پیغمبر علیه صلات وسلام د بې حیایي نتیجه بللې ده، او د دې ختمېدل زموږ او ستاسو د قوم څخه الله تعالی د حیا په ذریعه باندې کوي. نن زما او ستا لرې به نه ځو، نن زما او ستا زندګي کوم حال ته رسېدلې ده.
زما او ستا کشران دي، زما او ستا مشران دي، زما او ستا نارینه دي، زما او ستا زنانې دي چې د هغې په لاس کې نن کم موبایل دی، چې د هغې موبایل کې د هغې کم فحش ترتیبونه دي، چې هغې کمې زناکارۍ په دې کې ګوري، هغې کمې ډرامې په دې کې ګوري، هغې کمې بې حیایي کوي، هغې کمه فحاشي کوي چې ستا بچی ماخستن پر سر باندې تلتک راکش کي او د ده د نوجوانۍ زمانه یي او د ده د جوشو د جذبې زمانه یي، بیا ته د دې بچي ته تقزیم پورته کوي چې دی څه در ساره پور کې ګوري. در هغې وخته پورې چې د ده په ټلیفون کې کرنټ وي، بیا بجلي یي او د ده په ټلیفون کې حرکت وي چې د ده نظر پر څه باندې لګېږي. د هغې غریب د ټولو څه مخکې په دې ترتیبو باندې حیا ختمه سي، او چې حیا ختمه سوه غیرت ختم سو، او چې غیرت ختم سي د انسان زندگی کوم حال ته ورسېږي، ایمان ختم سي. ځکه حیا او غیرت په انسان کې دا سره تړلي دي، که یو لاړه یا بل هم ختمیږي. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لا ایمان لمن الحیاء من الایمان، حیا د ایمان جز ده، او لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کم چا کې غیرت نه وي هغې کې بیا ایمان هم نه پاتېږي. زه کله کله دې ته حیران یم چې موږ پر دې باندې نور څه ووایو چې موږ کوم حال ته رسېدلي یو. زما د خدای په ذات قسم، زه پر دې ممبر باندې ناست یم، زما د درواغو څه ضرورت دی چې کومې مسلې نن زما او ستا د دې سیمې د خلکو له راځي، په خدای قسم د هغې په اورېدلو د سړي زړه ژاړي چې نن زما او ستا د قوم هغې بې حیا ترتیبونه او قومونه پرېږده، زما او ستا د قوم نظام په خدای قسم دې ته رسېدلی دی چې زما او ستا په دې ښار کې نن د محرماتو زناوې روانې دي، چې د پلارو د لور زنا سره روانه ده، د ورورو د خور زنا روانه ده. تاسو راسئ دا مسلې وګورئ، تاسو راسئ. ما درته ویل زه ډېر ځله د شرم په خاطر د دې خبرو ذکر نسم کولی چې زما د خدای په ذات قسم چې زما د المارۍ په تخته کې اوس هم دا مسلې پرتې دي چې یو سړی ما د خپلې لوره سره زنا وکړو، زما نکاح څنګه ده؟ نو الله تعالی به پر دې باندې ناجوړي څنګه نه راولي، الله تعالی به پر دې باندې باران د ډبرو څنګه نه کوي، الله تعالی به پر دې باندې د سکروټو باران څنګه نه کوي، چې کم قوم کم امت د هغې انتخاب الله تعالی د دې دپاره کړی و چې شهداء علی الناس، تاسو به په قیامت کې پر ټولو امتونو باندې شاهدان یاست، چې کم امت نافرمانی کړې ده او کم امت طاعت کړی دی، دا امت به د قیامت په میدان کې صرف د هغې باندې شاهدي ادا کوي. لیکن د هغې کم نصیبه امت حالات دې حالاتو ته ورسېد او بیا دا وویلا دی کوي ولې پر ما باندې ناجوړي راځي، ولې پر ما باندې وبا راځي، ولې پر ما باندې ستړی راځي، ولې پر ما باندې پریشانی راځي. په خدای قسم نه الله ظالم دی او نه ترتیبونه د ظلم دي، زما او ستا د زندګۍ، زما او ستا د کړنو نتیجه ده. داسې نه ده چې کوم چا دغه عمل وکړي پر هغې دا سزا راځي. قرآن څه وایي؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، د هغې عذاب څخه ځان وګورئ چې کوم څوک په نافرماني کې دی، صرف پر هغې نه راځي، د هغې د نافرمانۍ په خاطر پر ټوله قوم راځي. نو د خپلو بچانو حفاظت وکړئ. حکومت خو په کورونو کې کښېنولاست، لیکن د کورونو د ناستې نتیجه دا مه راباسئ د خدای په خاطر چې تاسو ښه فیسبوک ته ورخلاص واست، تاسو ډرامو ته ورخلاص واست، او تاسو د بې حیا ترتیبو ته ورخلاص واست. د دې بچانو د دې د زنانو د لاسه څخه دا وغورځوئ، دې ته قرآن په لاس ورکړئ، دې زنانې ته وایي د قرآن تلاوت وکړه. چې کله به پیغمبر دغه ترتیبونه یاد کړو چې دا پر امت راځي، نو صحابه به پوښتنه ځینې کول مل مخرج منها یا رسول الله، ای د الله رسوله د دې څه به موږ ځان څنګه کاږو، زموږ د حل لاره به څه؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویل کتاب الله، د الله قرآن حل دی، انه کتاب حکیم، د حکمت ډیر ډک کتاب دی، وحبل الله المتین، د الله د تعلق رسی ده، او صراط الله المستقیم، د الله پورې د رسېدلو سیده لار ده. که د الله سره مضبوط تعلق غواړئ او که د حکمت ډکه طریقه د خلاصون غواړئ او که د الله پورې د رسولو ترتیب غواړئ، خپلو بچانو ته قرآن په لاس ورکړئ، خپلو زنانو ته قرآن په لاس ورکړئ، خپل بوډاګان قرآن راواخئ او خپل کور او خپل خاندان کې د قرآن اوازونه خپاره کړئ او په قرآن باندې خپل لاسونه ولګوئ. زه ستاسو ذمهواره یم چې بیا به الله تعالی ته سره چې ستاسو تعلق جوړ سو، الله تعالی به دا مرض پر تاسو باندې نه راولي. او یوه بله خبره کوم، آخره خبره، چې د مرض د حل لار، د مصیبت د دفاع لار پیغمبر علیه صلات وسلام په صدقه کې ایښې ده، چې څومره مې د وس مطابق اوسي صدقې وکړئ. هغه ترکیبونه چې دي چې یا په کورو کې کښېنئ
او یا لاسونه مسره ملاووئ او یا اجتماع مه جوړوئ یا لاسونه مینځئ. زمنم دا ټوله ظاهري ترتیبونه دي، د دې څه زموږ شریعت څوک نه منع کوي. ډېره ښه خبره ده ویې کوي، لیکن عقیده دا جوړه کوي چې الله تعالی را باندې راوستلې ده د خپلې بدعملۍ په خاطر، او چې در څو پورې مې د بدعملۍ څه توبه نه ایښلې الله تعالی دا سزا زما د قومه نه لرې کوي. او د دې علاج په صدقه باندې وکړئ. زموږ بزرګانو لیکلي دي چې کله مریضي راځي او تکلیف راځي نو د هغې دپاره در دوا او در دارو ډېر نفع بخش علاج چې دی هغه صدقه ده، چې د صدقې په ذریعه باندې الله تعالی د دې علاج کوي. او صدقه چې ده دا د دوا او د دارو څخه مخکې ده. او پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث هم دا دی چې داو مرضاکم بالصدقه، د خپلو بیماریو علاج په صدقه باندې وکړئ. حضرت عبدالله بن مبارک حضور ته یو سړی رالی، ورته حضرت ډېره سخته ناجوړي مې ده او 7 کاله کېږي پر دې ځای مې دانه ده دا وینې ځینې راوځي چې څومره مې د مځکې پر مخ څومره طبیبان دي دا مې ټوله وکتل، لیکن د الله تعالی ته اراده در اوسه د دې د شفا نه ده سوې، نو ما ته یو طریقه راوښیه. حضرت عبدالله بن مبارک ورته ولاړ شه په دې کلو کې وګرځه چې کم کلي والا د اوبو د کاختیو سره مخامخ دي، په خپل مال او په خپله صدقه باندې د هغې کلي ته یو څا ور وکاږه چې کله د څا اوبه راپورته سي زما عقیده دا ده چې دا به په خپله دا وینه کښته کړي. هغه سړي چې کله د حضرت عبدالله بن مبارک په دې پیغام باندې عمل وکړي نو چې په کومه ورځ باندې څا اوبه راپورته کې په هغه ورځ باندې الله تعالی د ده د وینې دانه ور وچه کړه، الله تعالی بیا شفا وله ورکړه. نو ما او تا خو مسلمانان یو، ما او تا ته خو د پیغمبر علیه السلام فرمانونه دي او ما او تا ته د الله تعالی د طرفه دغه هدایات دي چې د دې علاج په صدقه باندې وکړئ. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي؟ الصدقه تطفئ غضب الرب، په خدای قسم د الله غضب دی، عذاب دی، او صدقه د الله تعالی د عذاب د لرېوالي بهترینه طریقه ده. او تدفع میتة السوء، د بیکاره مرګ څخه چې سړی خلاصیږي هغه په صدقه خلاصیږي. نن په دې مرض کې چې کوم خلک مړه دي تاسو د هغې حال وګورئ په کوم شکل کې مري چې هغې چیغې وي، سر د مځکې وي، یو قریب ورژندې کېدی نه سي. که قریب ورژندې کېږي حکومت یې نور پرېږدي، نه ډاکټر لاس وروړي، نه قریب لاس وروړي، نه بل څوک ورژندې کېږي. بس هر سړی لکه یو وخت چې ورته یو بلا چې ورته جوړوي خلک لرې لرې ځي شورې تر هغه وخته پورې چې دی صاحب نه پر د باندې د یاسین ویلو والا سته، نه پر د باندې د کلمې تلقین والا سته، نه بل څوک سته. 2 ورځې مخکې په پېښور کې یو سړی دی چې هغوی کله په دې مرض کې مړ شو، ورشوکوي یې څنګه؟ په جنازه کې به یو امام 2 کسان به نوري، بس دا د حکومت د طرفه پابندي ده. دی په پلاسټیکانو کې پیچلی دی، پلاسټیکان یې بیا په دې تابوت کې ایښي دي، او هغه حاکمه هغه خلک چې د دې کار موظف دي چې دوی به دا کار کوي، دا مړی به دې قبر ته ورشوکوي، هغه دونه استطاعت نه لري چې پر دې تابوت باندې رسۍ وپیچي، هغه نه ورژندې کېږي دې تابوت. اخر یې د هغې سپین ږیری پلار دی، هغه بلګ وي، د هغې د سترګو څه اوښکې بهیږي، هغه یې په یو قسم لباس کې وپیچي، صرف دې ته یې ور پرېښوئ چې ته په خپله پر دا تابوت خالي رسۍ وتړه، او بیا د رسۍ په ذریعه باندې دا مړی و دې قبر ته ورشوکوي. حکومت شاوخوا ورته ولاړ دی، قریبان یې لرې لرې ورته ولاړ دي، او څوک نه حکومت ور پرېږدي نه قریب دا جرأت لري چې ورژندي سي. ستاسو په عقیده کې یو سړي زندګي ټوله په اسلام کې تېره سوې ده، د هغې مرګ و جنازه په دغه شکل باندې ده. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه د الله تعالی غصه سړوي، او الصدقه تدفع میتة السوء، صدقه انسان د دغه رقم بیکاره مرګ څخه خلاصوي. نو ځکه د دې بهترین علاج صدقه دا نه ده چې خامخا به زه غوایه حلالوم، خامخا به زه پسونه حلالوم. صدقه دا نه ده چې در خپل وس د چا چې کم څوک 1,00,000 روپۍ لري که هغه 1000 روپۍ صدقه کړي چې هغې ته الله تعالی څومره اجر ورکوي. یو سړی 100 روپۍ لري چې په 100 روپۍ کې 1 روپۍ صدقه کړي دې ته هم الله تعالی هغومره اجر ورکوي. نو صدقه که غریب دی که مسکین دی که مالدار دی که مشر دی که کشر دی که نارینه ده که زنانه ده، بیا خاص کر دا یو گزارش کوم هغه ده چې زما او ستا سیمه ده، زما او ستا په دې سیمه ما او تا ولد خلک یو. نن چې پر دې سیمه باندې ښار ټوله بند دی، نن پر دې سیمه باندې بارډر بند دی، نن پر دې سیمه باندې ټوله کاروباري ترتیبونه بند دي. یو غریب بچی سهار مارکیټ له ریډۍ ورولي او بیا په هغې کې کریټونه زغلی یو 200 روپۍ در مور و در قریبانو پورې رارسوي، په دې د ده روزانه ګزاره د نن هغه هم ورباندې بند دي.
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې هغه سړی مؤمن نه دی چې دی په خپله خوشحاله دی چې زما رزق زیات دی، زما باندې نه د وړو کمی راځي، پر ما نه د نور ترتیبات کمی راځي، او د ده څنګ ته د همسایه په وویلا دی، هغې په خوف کې دی، هغې په ویره کې دی چې هغې د ورځې 500 ګټلې هغه ټولې ورباندې ودرېدلې. نن د هغې ماشومان نه دي، نن د هغې بچي نه دي، نن د هغې ضرورت نسته، نن د هغې په بچانو کې بیماري نسته، نن د هغې د ورختایۍ به کوم حالت دي. نو ځکه که د مرض خلاصون غواړئ په خپل مابین کې رحم پر وکئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الراحمون یرحمهم الرحمن، چې کوم څوک رحم لري الله تعالی پر هغو رحم کوي. ورته ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما، مځکو والاو په کې وګورئ، لږ رحم پر وکئ، اسمان والا به رحم در باندې وکړي. که تاسو په خپل مابین کې هر سړی ظالم جوړ شوی دی، بس د خپل بچي نفقه یې په غاړه اخیستې ده، د بل د غریب غم نسته ورسره، د بل د بچي غم نسته ورسره، د بل د پریشانۍ غم نسته ورسره، د بل د ورختایۍ غم نسته ورسره، بیا به د الله تعالی د طرفه پر دې قوم باندې رحم څنګه راسي؟ نو ځکه توبه کښل او خپل کور او خپل بچان قرآن ته متوجه کول، او دغه د بې حیایي ترتیبونه د خپلو بچانو د لاسو کښل، او د هغې په مقابل کې قرآن په لاس کې ورکول، او خپل رب ته عاجزي کول، خپل رب ته متوجه کېدل، او د خپل وس مطابق صدقه کول، د خپلو قریبانو حال اخیستل، د خپلو همسایګانو حال اخیستل، او په خپل مابین کې یو پر بل باندې رحم سره کول، بیا به د الله تعالی د طرفه رحم راځي. او که دغه په دغه روانه خبره ده، او دغه سخت دلی روانه ده، دغه سنگ دلی روانه ده، او د غومره سخت زړونه دي چې نه د چا پر ماشوم باندې د چا زړه سوځي، نه د چا پر حالاتو باندې د سړي رحم راځي، بیا به څه تورې خاري د الله تعالی د رحم انتظار سړی وکړي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زړونو کې رحم راولي، الله تعالی دې زموږ او ستاسو صدفه کړي، الله تعالی دې زموږ بجایه پر کافرانو باندې راولي، د هغو دې هم الله تعالی د هدایت ذریعه وګرځي. که به هدایت په نصیب کې نه، الله تعالی دې د مسلمانانو د انتقام او د بدلې ذریعه وګرځي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.